اوس راځو او په دې ریپروډکټیو سیستم مطلب تناسلي سیستم باندې موږ بحث کوو. ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی هغه موږ دوه قسمه څیړو. مطلب تناسلي سیستم چې کوم دی یو د نارینه تناسلي سیستم دی، بل د ښځینه تناسلي سیستم. نارینه تناسلي سیستم مطلب میل ریپروډکټیو سیستم. میل ریپروډکټیو سیستم مطلب نارینه تناسلي سیستم. د دې لپاره به زه یو شارټ کټ یوز کوم MRS مطلب میل ریپروډکټیو سیستم د اسانتیا لپاره. صحیح ده. اوس د میل ریپروډکټیو سیستم څه شی کوي؟ دوی یو وظیفه تر سره کوي، ډېرې وظیفې تر سره کوي. صحیح ده. یو د هغې وظیفو څخه څه شی کوي؟ دوی سپرم تولیدوي. څه شی؟ سپرم چې کوم دی هغه تولیدوي. بل چې کوم دی په دې کې دوی ټیسټوسټیرون تولیدوي. هغه هارمون موږ ویلي په انډوکراین سیستم کې. صحیح ده. ټیسټوسټیرون هارمون څنګه کوي؟ تولید کوي. اوس دا سپرم چې کوم دی دا جنسي حجره په دې باندې بحث کوو. دا ټیسټوسټیرون موږ ویلي دا څه شی کوي؟ د دغه سپرم دا تولید څنګه کوي؟ هغه سپرم تولیدوي او د هغه تنظیموي. اوس راځو موږ وایو د جنسي مقاربت په وخت کې دا سپرمونه څه دا د میل ریپروډکټیو سیستم مطلب د نارینه تناسلي سیستم په واسطه باندې سپرمونه ښځینه تناسلي سیستم ته څنګه شي؟ ولېږدول شي، انتقال شي. راځو د میل ریپروډکټیو سیستم په دې برخو باندې چې کوم برخونه جوړ شوی دی په دغه باندې موږ بحث کوو. نمبر 1 چې کوم دی نمبر 1 هغه موږ وایو ټیسټس. څه شی؟ ټیسټس مطلب هګۍ. صحیح ده. ټیسټس چې کوم دی ټیسټس دا په خپل سپرم او بل موږ ویلي ټیسټوسټیرون دا تولیدوي. صحیح ده. اوس دا سپرم چې کوم دی دا جنسي حجره ده. سپرم څه شو؟ جنسي حجره شوله. او ټیسټوسټیرون څه شو؟ د سپرم تولید او تنظیم څنګه کوي؟ هغه په غاړه لري. اوس دا خصوصیت چې کوم دی یا ټیسټس یا هګۍ دوی په جنسي دوره کې مطلب هغه دور چې کله د انسان دا د مور په خېټه کې هغه ټیم کې دا هګۍ دا د دې نس یا د ګېډه چې کوم دا د دې په تشه کې او بیا چې کوم دی د زیږېدو نه مخکې هغه راشي سکروټم ته. په سکروټم باندې مو اوس بحث کوو. اوس چې کوم دی دویمه برخه څه شوه؟ سکروټم شوله. سکروټم ګورې دا سکروټم چې کوم دی دا یو کڅوړه شان دی، دا یو پوښ دی. څه شی دی؟ یو پوښ دی، یو کڅوړه ده. دې ته چې کوم دی دا هګۍ راشي په دې کې چې کوم دی د هګیو دپاره یو خپل محیط برابري د ټیسټس یا د خوسیو دپاره یو محیط برابري. زموږ او ستاسو د بدن چې کوم دی نارمل سانټیګریډ مطلب نارمل تودوخه زموږ او ستاسو د بدن څه شی ده؟ 9 سانټیګریډ ده. صحیح ده. او دا سکروټم چې کوم دی دا سکروټم دا ورته څه شی وکړي؟ دی ورته مطلب 3 سانټیګریډه یا هم مثال 4 سانټیګریډ ورته څه شی وکړي؟ دا محیط راکم کړي، تودوخه ورته راکمه کړي. د دې لپاره چې هغې ته دا محیط جوړ شي، انوایرمنټ ورته جوړ شي او څه شی وکړي؟ سپرم تولید کړي. دا خوسي څه شی وکړي؟ سپرم تولید کړي. اوس بالغ انسان چې کوم دی هغه په یو ورځ کې کنه هغه تقریبا تر میلیونونو پورې سپرمونه تولیدولی شي او دا سپرمونه چې کوم دی یو بل ځای ته راځي. اوس دا خوسي چې کوم دی دیو سپرم تولید کړ، دې څه شی وکړ؟ د ټیسټس دیو سپرم تولید کړ. اوس دا سپرم به چېرته راځي؟ ذخیره کېږي به چېرته به بالغ کېږي؟ اوس دا درېیمه برخه چې کوم دی هغه بله ده ایپیډایډیمس. څه شی؟ ایپیډایډیمس. صحیح ده. ایپیډایډیمس دا د میل ریپروډکټیو سیستم یو بله برخه ده. په دې کې څه شی کېږي؟ دا څه شی دی؟ داسې یو پیپ شانتې دی، سیکانال شانتې دی. د دې ټیسټس نه څنګه شوی دی؟ داسې راغونډ شوی شان. فرض کړئ دا څه شی شوله؟ دا هګۍ شوله یا ټیسټس شوله یا خوسیه شوله. د دې نه چې کوم دی دغسې راتاو شانتې دی او بیا چې کوم دی تللی دی بار راغلی دی. هغلته نورو کانالونو سره یوځای کېږي، هغې باندې اوس بحث کوو. دا ایپیډایډیمس څه شی دی؟ په دې کې چې کوم دی دا سپرم په خپله میچور کېږي، سپرم پکې څنګه کېږي؟ بالغ کېږي. بل څه شی کوي؟ په دې کې دا سپرم سټور کېږي، مطلب په دې کې ذخیره کېږي. دا د یو لکه ذخیرهګاه حیثیت لري. سپرم تولیدېږي میلیونونه سپرمونه ته په ورځ تولیدوه او هغه چې کوم دی هغه ته ورځي لکه سټور کېږي. هغې څه شی شو؟ سټور. بل چې کوم دی دا سپرم چې کوم دی دا مني چې کوم دي کنه ساده اصطلاح د دې دا خالص سپرم نه دي. صحیح ده. دا څه شی دي؟ خالص سپرم نه دي. د دې سره یو نور مایعات هغه ورسره یوځای کېږي. دلته بل یو غړی چې کوم دی د میل ریپروډکټیو سیستم هغه دی اکسیسري 6 ګلینډز. څه شی؟ اکسیسري مطلب کومکي، اکسیسري مطلب کومکي او 6 مطلب جنسي او ګلینډز په تاسو ویلي غدوات. کومکي جنسي غدوات. دا کومکي جنسي غدوات چې کوم دي دا دوی مایعات یا افرازات ورکړي. هغه افرازات چې کوم دي د لاندې غدواتو دي لکه پروسټیټ دا یو غده ده. پروسټیټ دا غده ده د دې افرازات چې ورسره بل چې کوم دی بلبو یوريترل غده ده د دې دغه شي ورسره افرازات یا مایعات. بل چې کوم دی ویزیکولر بل چې کوم دی امپولري. صحیح ده. د دې څلور واړو غدواتو افرازات چې کوم دي دا را یوځای شي او د دې سپرم لپاره څه شی وکړي؟ لاره ورته نرمه کړي، لاره ورته هواره کړي. صحیح ده. هلته چې کوم دی په دې ریپروډکټیو سیستم کې چې کوم دی کوم تیزابیت وي هلته یورین هم راځي که نه؟ څه شی امتیاز که نه؟
هغه هم راځي. اوس د دې لپاره څه شی وکړي، د محیط چې کوم تیزابي یا مثال ډېر دغه هغه ورته جوړ کړي، دغسې لاره ورته هواره کړي، او دا سپرم چې کوم دی دا په خپله د دې څلور واړو غدواتو د دې افرازاتو څخه څه شی کولی شي، تغذیه کولی شي. ښه، اوس راځو موږ وایو دا سپرم او سپرم. دا سپرم څه شی دی؟ دا سپرم چې کوم دی سپرم صحیح ده. سپرم دغه سپرم چې کوم دی دا د میل ریپروډکټیو سیستم د نارینه تناسلي سیستم څه شی دی؟ جنسي حجره ده. صحیح ده. څه شی دی؟ جنسي حجره ده. دا په خپله جوړښت یې څنګه دی؟ جوړښت چې کوم دی دا په خپله د درې برخو نه جوړ دی. هیډ دی، باډي ده، او بل دی ټیل. مطلب سر او دانه او بیا لکۍ. ورې تاسو فرض کړئ دا دی یو سپرم. صحیح ده. څه شی دی؟ سپرم دی. دغه چې کوم دی د هیډ برخه ده. صحیح ده. دا ټولې د هیډ برخه ده. اوس دا څه شی شوه؟ د هیډ برخه شوه، او په دې سر کې چې کوم دي انزایمونه دي. څه شی دي؟ انزایمونه دي. کله چې د اوم سره یا د تخمې سره یو ځای کېږي، تخمه باندې اوس بحث کوو. د دې تخمې سره چې کله دا یو ځای کېږي، نو دا انزایمونه فعالېږي او هغه دیوال څنګه کوي؟ تخریبوي. ښه، نو د هیډ شو، انزایمونه شو پکې، بل چې کوم دی باډي شوله. فرض کړئ دا څه شو؟ باډي شوله. اوس په دې باډي کې څه شی؟ مایټوکانډریا. مایټوکانډریا موږ بحث کړو په سیل کې چې هغه چې کوم دی د سیل لپاره انرژي جوړوي. صحیح ده. اوس دلته څه شی دی په دې باډي کې؟ مایټوکانډریا دي. دا به څه شی کوي؟ دا به د سپرم لپاره انرژي جوړوي. صحیح ده. سپرم چې کوم دی هغې په واسطه باندې مثال دغسې حرکت کوي که نه؟ دا سپرم میل ریپروډکټیو سیستم یا د فیمیل کې واچوي، بیا نور چې کوم دی دا خپله حرکت کوي. ښه، بل پاتې شو موږ سره هغه د ټیل برخه. دا ټیل څه شی دی؟ دا لکۍ. دا هم په خپله په دې حرکت کې یو رول لري. صحیح ده. دا چې کوم دا د سپرم څه شی شو؟ لکه سټرکچر او جوړښت. بل چې کوم دی موږ وایو فیمیل ریپروډکټیو سیستم. څه شی؟ فیمیل ریپروډکټیو سیستم. صحیح ده. دا به زه ولیکم فیمیل ریپروډکټیو سیستم. صحیح ده. ساده به زه ووایم که نه، لکه یو شارټ کټ چې دا درس دغه نه شي. فیمیل ریپروډکټیو سیستم، FRS مطلب اسانتیا لپاره. ښه، اوس په دې فیمیل ریپروډکټیو سیستم کې برخې. صحیح ده. دا څه وظایف ترسره کوي؟ کومو برخو نه جوړ شوی؟ اوس په دې باندې بحث کوو. دا فیمیل ریپروډکټیو سیستم چې کوم دی د لاندې برخو نه جوړ شوی، لکه یو چې کوم دی اوواریز شو، بل شو اوویډکټ. صحیح ده. اوویډکټ، ویډکټس. صحیح ده، جمع دي. بیا دی یوټرس، بل چې کوم دی په دې کې سروکس دی، او بل چې کوم دی په دې کې ویجاینا. سروکس او ویجاینا. ها، راځو موږ په دې یو یو باندې بحث کوو. صحیح ده. اوواریز. اوواریز مطلب تخمدانونه. څه شی؟ اوواریز مطلب تخمدانونه. دا تخمدانونه څه شی کوي؟ دوی په خپله د اوم تولیدوي. څه شی؟ دا په خپله اول چې کوم دی پیرز دي، مطلب جوړه دي، دوه دانې دي. ښه، اوواریز جمع حالت تاسو وګورئ که نه. ها، دا څه شی دي؟ دوه دانې دي. کوم ځای کې دي؟ د ګېډې دا خالي دا څه ده؟ تشه په دې کې دي. ښه، دغلته دي. اوس دا څه شی کوي؟ دا اوم تولیدوي. څه شی کوي؟ اوم تولیدوي. اوم څه شی شو؟ ګورئ، د میل ریپروډکټیو سیستم لپاره، د نارینه تناسلي سیستم لپاره موږ څه شی ویلو؟ سپرم ویلو، جنسي حجره. خو د فیمیل ریپروډکټیو سیستم ښځینه تناسلي سیستم لپاره به موږ جنسي حجره څه شی وایو؟ هغه د اوم. صحیح ده. دا څه شی دی؟ اوم د دوی جنسي حجره ده. د اوواریز څه شی وکړي؟ اوم تولید کړي. اوواریز څه شی وکړي؟ اوم تولید کړي. بیا چې کوم دی یو دوه دانې هارمونونه موږ انډوکراین سیستم کې ویلي وو، هغه چې کوم اسټروجن وو. څه شی؟ اسټروجن. اسټروجن او بل څه شی؟ پروجسترون. څه شی؟ پروجسترون. اسټروجن او پروجسترون دغه دوه دانې په دې کې څه شی؟ هارمونونه هغه تولیدوي. اوس دوی څه شی کوي؟ دا هارمونونه یو خو د اوم تولید شو د اوواریز په واسطه باندې، بل دا دوه هارمونونه هم تولید کړي. دا هارمونونه چې کله تولید کړي، دا دواړه هارمونونه بیا راپاڅېږي په شریکه باندې. دا راپاڅېږي او دا اوم تنظیموي، د دوی ازادېدل دا تنظیموي. دا دوه هارمونونه بل څه شی کوي؟ دا ښځینه صفات ورکوي ښځې ته. صحیح ده. هغې اواز لري، په هغې باندې موږ ریپروډکټیو په انډوکراین سیستم کې بحث کړی. ښه، اوس دا چې کله نیو برني که نه، مطلب نوې پیدا شوي دغې هغه چې کوم تقریبا 2 میلیونه پورې هګۍ تولیدوي. صحیح ده. هګۍ پکې تولیدوي نه، تقریبا 2 میلیونز پورې هګۍ پکې. بیا چې کله ایډر شي 300-400 پورې د هګۍ شمېر راځي. ښه، ګورې هره میاشت چې کوم دی د دې هګیو څخه څه شی کېږي؟ یوه دانه هګۍ هغه را ریلیز کېږي هره میاشت، یا تقریبا 28 ورځې. صحیح ده. 28 ورځې کې یو دانه څنګه کېږي؟ ریلیز کېږي. هګۍ چې کوم دی هغه د سپرم نه لویه ده. ښه، اوم څه ده؟ دا اوم چې کوم ده دا د سپرم نه څنګه ده؟ غټه ده. دا سپرم چې کوم دی دا وړوکی دی. اوم شاید موږ تاسو دا اوم په سترګو لیدل کېدی شي. ښه، خو دا سپرم چې کوم دی سپرم دا به موږ تاسو په مایکروسکوپ باندې ګورو. دا وړوکی دی. ښه، دا په خپله په 28 ورځو کې موږ ویلي د تخمدان نه یوه دانه اوم هغه را ریلیز کېږي. بیا چې کوم دی په خپله د 3 نه 4 پورې ورځې چې کوم دی هغه په اوویډکټ کې تېروي. څه شی کې؟ اوویډکټ کې. ګورئ، فرض کوئ دا چې کوم دی دا یو تناسلي سیستم دی. څه شی شو؟ دا تناسلي سیستم شو. صحیح ده. دا تناسلي سیستم دی. دا څه شی شو؟ دا اواري شو. څه شی شو؟
واري یو واري دا شو مطلب تخمدان او بل واري یا بل تخمدان څه شو دا شو دوی څه شو کدا سپرم اوم تولید کړ استروجن او پروجسترون تولید کړ په دې خبره وکړه کنه اوس دا چې کله تولید شو ریلیز شو دا برازي دی اویډکټ صحیح ده دی اویډکټ راشي صحیح ده دی اویډکټ په دې کې چې کوم دی د دریونه تر څلورو پورې څه شي کوي ورځې تیری صحیح ده دریونه څلور ورځې دلته پاتې او بیا چې کوم دی دا تقریبا د 40 نه 48 ساعت کې دا القا نشوله القا څه مطلب دغه اوم دا صحیح ده دا راشي د سپرم سره یوځای شي دی له القا ول صحیح ده که القا نشي د 40 نه 48 ساعت کې دا چې کوم دی ضایع کیږي دا په خپل ځای کېږي ها بل چې کوم دی په دې واري کې پورا واري خو موږ ویلي ویډکس ټیوب اخی په بخښنې سره ویډکس یا مطلب فالوپین ټیوب دا ټیوبونه څه کوي دا هغه چې کومي هغه لاندې راوړي یوټرس ته یا د رحم ته راوړي اوس په دې ویډکس یا فالوپین ټیوب چې کوم دی درې کې موږ ویلي دریونه څلورو پورې ورځې تولیدي او ورځې تیروي موږ به ان شاء الله انارټي کلاس کې بیا د خیر د باندې بحث وکړو چې د دې خپل د سټرکچر څنګه دی د اوم څنګه تولیدېږي یا فزیالوژي کې به بحث وکړو چې اوم یا سپرم څنګه تولیدېږي کوم ځای کې تولیدېږي کوم میکانیزم باندې کېږي د دې په خپله ګورئ دا ډېر پیچیده لکه ډېر کمپلیکس دي خو زه تاسو ته اسانه وایم غټ نقاط درته وایم که نه چې ستاسو یو کنسپټ تاسو سره پیدا شي صحیح ستاسو د کتاب مطابق دا چې کوم دی دا ویډکټ صحیح ده یا فالوپین ټیوب یا رحمي ټیوبونه ټیوب مطلب کانال صحیح ده پیپ شانتي اوس دا چې کومي دا پیپونه چې کومي دا څه شي دا تقریبا 3 برخې لري صحیح ده هغه انفانټیبولم دی امپولا د اسمس دی بیا امپولا کې چې کوم دی هغه کې فرټیلایزیشن هم کیږي القام کیږي ها اوس تاسو یو څو ټرمز دي دا تاسو ځان سره یاد کړئ نو واري دلته اوم تولید شو ډاکټر هغه دلته چې کوم دی القا شوله بیا یوټرس کوم دی یا رحم په دې کې څنګه کیږي د القا شوی هغه څه شي کوي دلته ځینې سي هغه چې کوم دی غټیږي او هغه انسان جوړیږي انسان نقص بیا سروکس او ویجینا دا چې کوم دی لاري دی په دې بیا خټ ډیټیل سره بحث کوو دا چې کوم دی بیا د نورې لاري دي اوس راځو او موږ وایو یو څو ټرمز موږ وایو فرټیلایزیشن څه شي فرټیلایزیشن مطلب القا دا فرټیلایزیشن څه شي تاسو ته پته شته ورې موږ مخکې ویلي کنو چې دا سپرم مطلب د نارینه تناسلي سیستم حجره جنسي حجره او دغه سی اوم یا د خزینه تناسلي سیستم جنسي حجره دا دواړه سره یوځای شي د دینه فرټیلایزیشن جوړوي دا حجرې چې کله یوځای شي تقریبا القا وي فرټیلایزیشن ورته وایي بل ټرم چې کوم دی هغه یوز کیږي والیشن څه شي والیشن دا موږ مخکې ویلي او تاسو لږ د ټرم سره ناشنا یې والیشن څه مطلب د تخمې ازادېدل د اوواریز نه د دې ځای نه دې چې کله دا تخمه راوځي دغه ته والیشن والیشن چې کوم دی خپل اتیش ورځو کې ترسره کیږي بل چې کوم دی موږ سره د menstruation period د حیض دوران چې کوم دی menstruation period ورې دا تقریبا تر د بلوغیت نه ولا تر 45 کلنۍ پورې څه شي تر 45 پورې 45 کلنۍ پورې د menstruation period یا د حیض دوران دا تغیرات چې کوم دي دا د ښځې بدن دا چې کوم دی د ښځې بدن فیمیل بدن هغه د امیدوارۍ ته چمتو کوي دې ته بیا د حیض دوران وایي د دې رحم څخه د وینې او دغه انساج د ټوټو د دې د وتلو د لومړۍ ورځ سي دغه د حیض لومړۍ ورځ ده چې کله د بدن څخه وینه او دغه د انساجو بعضې ټوټې هغه چې کومه ورځ راووته دغه د حیض اوله ورځ تقریبا دا د 15 ورځو پورې څه شي کوي جریان مومي صحیح ده د دوی ټول سایکل چې کوي هغه 15 ورځې دغه وینه او دغه انساجو ټوټې چې کوي دا بار راوځي بیا د دې پای ته رسېدو سره چې کومي هغه د رحم دیوال دغه رحم موږ ویل یوټرس دا چې کومي د سپنډ شانتي شي ډبل شانتي شي بیا د هغې ازادېدل چې کومي هغه وشي هغه موږ ویلي کوم هغه وشي بیا هغې که په ټاکلي وخت سره دا القا نشي نو دا چې کوم دی د هغې بیا ته بار راوباسي او بیا دوران شروع کیږي صحیح ده اتیش ورځو کې یوه هغې را روانه شي هغه القا شي او هغلته په رحم کې څه شی وشي ځای ونیسي امپلانټیشن دی هغې ته وایي هغلته رحم کې ځای ونیسي او هغې انسان جوړي که القا نه شوله د هغې نو څه شی کېږي بار راوځي که بیا چې کوم دی دغه سیده د حیض دوران هغه 15 ورځې ویني انسان ټوټې هغه بار راوځي بیا چې دی د دې نه بعد د سایکل په تکرارېدو هره میاشت دغه کار ترسره کېږي یا دغه عمل ترسره کېږي دغه ته دوران وایي که نه menstruation period حیض دوران اتیش ورځې وخت نیسي موږ ویلو بل ما تاسو ته ویلي په دې ټرمز کې فرټیلایزیشن مطلب القا ورې د جنسي یوځایوالي پر وخت باندې چې کومي میلیونونه سپرمونه هغه فیمیل ریپروډکټیو سیستم یا ښځینه تناسلي سیستم ته څنګه شي ورشي هغلته ننوځي خو په دې کې یو دانه چې کومي هغه ډېر قوي لکه مثال د ټولو نه مخکې رسېدلی یو دانه سپرم هغه د ټولو نه مخکې لاړ شي هغه د اوم سره یوځای شي یو سپرم راشي میلیونونه سپرمونه روان وي بعضې لار کې چې کوم دی مثال انرژي د لاسه ورکړي
باندې چې کوم دی هغه محیط چې کومي هغه مثال یا تیزابي هغه ورته نه جوړ هغه چې کوم دی هغه پاتې شي یا مثال هغه ته چې کوم دی حرکت نشي کولای ودرېږي خو یو دانه هغه ځان ورسي هغه سپرم او دغه اوم چې کوم دی دا دواړه سره یوځای شي هغه ته موږ وایو فرټیلایزیشن مطلب د سپرم او د اوم یوځای کېدل ته څه وایي فرټیلایزیشن وایي او د دې نه جوړېږي داسې کله د سپرم او اوم یوځای شي دغه ته بیا موږ وایو زایګوټ صحیح ده د سپرم او اوم یوځای کېدو ته څه وایي زایګوټ وایي ګورئ سپرم هم یوځای شو اوم هم یوځای شو کله زایګوټ یې جوړ کړ فرټیلایزیشن وشو القا وشوله اوس څه شی کېږي خو حمل رامنځته کېږي که نه پریګننسي ورته وایي څه شی پریګننسي دا به زه تاسو ته ولیکمه پریګننسي رامنځته شي اوس چې کله پریګننسي رامنځته شي مطلب حمل رامنځته شي ګورئ د میلیونونو څخه موږ تاسو مخکې ویلې چې د میلیونونو څخه یوازې یو سپرم لاړ شي او هغلته د هګۍ سره څنګه شي یوځای شي د دې پیښې څخه بعد چې کوم دی د هغې شاوخوا ته یو پوښ جوړ شي زایګوټ موږ ویل تشکیل شو که نه اوس د دې زایګوټ نه چې کوم دی داسې یو پوښ شانتې جوړ شي او سپرمونه هغه نه پرېږدي چې دننه شي زایګوټ نه په بخښنې سره سپرم اوم یوځای شو صحیح ده اوس چې کوم دی د دې نه یو پوښ جوړ شي دا نور سپرمونه که څومره هم رارسېدلي هغه بیا دننه نه شي تللی ښه اوس چې کوم دی دوی بیا ډیویژن ترسره کوي دا دوه حجرات دي که نو سپرم یو حجره شوه اوم بله حجره شوه دا دواړه یوځای شو نور دوی چې کوم دی ډیویژن ترسره کوي ویش ترسره کوي ویش ډېر حجرات چې هغه یوځای شي نور خو میکانیزم تاسو ته یاد دی لکه حجرات یوځای کېږي انساج جوړوي بیا غړي جوړوي او بیا څه شی کوي سیسټمونه او بیا انسان ته جوړېږي مثال که نه خو دلته څه شی وشي ډیویژن شروع شي ډیویژن شروع شي زایګوټ حجرې چې کوم دی هغه ویش ترسره کوي څو وارې ویش ترسره کوي همداسې ویش ترسره کوي دا موږ تاسو چې جوړېږو خو دغه د ویش په طریقه باندې مطلب سیل ډیویژن موږ ویلې وکړل د حجراتو ویش هغه طریقه باندې نو دا څه شی وشي دا ترسره شي د القا د 12 ورځو نه وروسته چې کوم دی دا زایګوټ دا داسې یو پنډوس کې شانتې داسې یو برابر شانتې غوټه که نه دغسې شکل جوړ کړي او دقه ته بیا موږ وایو امبریو د القا د 12مې ورځې نه بعد چې کله یو پنډوس کې شانتې شکل جوړ شي بیا هغې ته موږ څه شی وایو امبریو مطلب جونین امبریو څه شی امبریو مطلب جونین ښه زه به دا بورډ صفا کړم اوس دا امبریو چې کوم دی سپرم اوم یوځای شو زایګوټ جوړ کړ مطلب 12 ورځې نه بعد چې کوم دی موږ هغې ته بیا نوم ورکوو د امبریو هغه چې کوم دی د امبریو یا د جنین راشي ځان ته د رحم د دیوال پورې ونښلوي هغه عمل ته ویلی شي امپلانټیشن څه شی امپلانټیشن دغه چې کوم دی دغه امپلانټیشن صحیح ده دا جنین چې کله د رحم د دیوال پورې ونښتو دا دغلته مثال ونښت دغه عمل ته موږ وایو امپلانټیشن دغه د نښلېدو عمل ترسره شي او دا ښځه چې کوم دی هغه امیدواره شي اوس د دې امپلانټیشن نه بعد چې کوم دی هغه پلاسنټا وده کوي پلاسنټا داسې یو کور شانتې دی یو پوښ شانتې دی صحیح ده دغه بچی چې کوم دی دا ساتي په دې کې مختلفې برخې دي امنیون کوريون الټایس امنیون چې کوم دی واټر بیگ دی هغه د ټراوما نه د ضربې نه چې کوم دی دغه بچی ساتي صحیح ده اوس چې کوم دی د دې پلاسنټا چې کوم هغه د مور سره وسله دواړه چې کوم دی یو کنیکشن صحیح ده د مور د وینې څخه اکسیجن اخلي او دغسې فاضله توکي چې کوم دی هغه بیرته مور وینې ته ورکوي هغه بیا بار وباسي د جنین په واسطه باندې چې کوم فاضله توکي کاربن ډای اکساید یا مثال نور فاضله توکي هغه چې کوم دی بار وباسي دا کوم ځای کې دا امبلیکل کارډ ورته وایي دا نوم برخه څه ده زموږ تاسو دا نوم دا په خپله د مور سره د مور د دوراني سیستم سره ټاچ وو موږ به چې کوم اکسیجن اخیسته فاضله توکي به هم هغې له ورکوو بیا چې کومي بیا چې کله پارچوریشن وشي دا نوم برخه چې کوم دی د انساني که د حیواني هغه بیا کټ کېږي نو دا چې کوم امبلیکل کارډ کې سره کېږي مور او بچوي نه چې کوم دی موږ ویلې که دا کوم ځای کې امبلیکل کارډ یا دغه نوم چې کوم دی خېټه کې دا تش ساتي ځای دې کې ترسره کېږي بل چې کوم دی خبره ده د ملټیپل برث څه شی مطلب غبرګون یا زیات هغوی تولید څنګه یې که نه میاشت کې چې کوم دی موږ ویلي د تخمدان څخه یوه دانه هګۍ راوځي کېدای شي 2 دانې یا 3 دانې هغه هم ازادې شي خو غبرګون چې کوم دي دا د یوې هګۍ او د سپرم د القا حاصل دی ښه امپلانټیشن نه مخکې چې کوم د دې نښلېدو نه مخکې دا چې کوم دي دا حجرات دا 2 ډلې شي سپرم اوم یوځای شو صحیح ده زایګوټ یې جوړ کړ دوی دا حجرات چې کوم دی ډیویژن کوي دا 2 ډلې شي صحیح ده دا چې کوم دی دا 2 ډلې یوه ډله راشي مثال دلته ونښتله دا حجرات بیا مثال دا نور دلته ونښته یا خوا دې خوا که نه نو دا ونښته د یو نه یو بچی جوړېږي د بل نه بل بچی جوړېږي صحیح ده او کېدای شي چې که نه انسان هغه 4 دانې یا 15 دانې دا بچي راوړي دا چې و زمونږ اول لیکچر و په میل ریپروډکټیو سیستم کې ویډیو ډېره اوږدېږي نو پاتې برخه چې کوم دی د نطفې نه تر جنین پورې او دغسې کومې ناروغۍ چې په تناسلي سیستم کې رامنځته کېږي په هغې باندې به بیا په بل لیکچر کې انشاءالله بحث وکړو سی یو سون انشاءالله ان نیکسټ لیکچر په الله تعالی سپارم